د بلخ امنیه قمندانۍ جنایي جرمونو پر وړاندې مبارزې پولیسو په تېره یوه میاشت کې 14 سیټه غلا شوي موبایلونه نیولي دي. د یادې قمندانۍ ویاند حافظ محمد عیسی وثیق وایي منصوبینو یې د غلا شوو موبایلونو په تړاو 12 تنه نیولي دي چې قضیې د لومړنۍ څېړنې وروسته اړوند ارګانونو ته سپارل شوي دي. د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت د جنایي جرمونو الکترونیکي امریت لخوا څخه په تېرې یوې میاشتې کې زموږ زړورو او بیدارو منصوبینو لخوا څخه 14 سیټه غلا شوي موبایلونه پیدا شوي او خپلو مالکانو ته سپارل شوي دي. یاد موبایلونه چې پر 2 او 3 لاسو باندې خرڅ شوي وو بیرته پیدا شوي دي او خپلو مالکانو ته تسلیم شوي دي. د یادو موبایلونو د غلا په تور سره 12 کسان هم نیول شوي دي. د بلخ اوسېدونکي د یادې قمندانۍ د امنیتي تدابیرو او د امنیت راوستو ستاینه کوي او هیله لري چې خپل فعالیتونه همداسې ګړندي وساتي. الحمدلله اوس په بلخ ولایت کې امنیت ډېر ښه ټینګ شوی دی. مخکې به دلته چې دی په دې کوڅو کې به د شپې د خوا نه یا د ورځې د خوا نه به چې دی خلکو نه موبایلونه غله پټول. اوس الحمدلله چې دی امنیت سراسري ټینګ شوی دی او موږ چې دی د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د پولیسو نه او نور امنیتي ځواکونو نه ډېر خوشحاله شو په دې برخه کې خاصه توجه کړې ده او امنیت 100% کې ټینګ کړی دی. در شرایط کنونی فعلا امنیت ما خوب است و افرادی که دشار تخطی میکنن دزدی میکنن و یا بعضی چیزها را ربوده میبرن فعلا به دست قانون سپرده میشه و از دیدگاه امنیت ما کاملا راضی هستم. بسیار یک امنیت خوب و نرمال داریم فعلا. د بلخ امنیه قمندانۍ مسئولین د غرض هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې دوی به هیچا ته اجازه ورنکړي ترڅو د خلکو امنیت ته خطر پیښ کړي او په خبره یې که څوک دا هڅه وکړي نو د امنیتي ځواکونو له لوري به د ورته غبرګون سره مخ شي. موږ خپل ټولو بلخ میشتو ولسونو ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې الحمدلله په بلخ ولایت کې اوس امنیت ښه تأمین دی. موږ امنیتي ځواکونه هیچ چا ته دا اجازه نه ورکوي چې کوم جنایت ترسره کړي او کوم کسان چې جنایتونه ترسره کوي او غلاوې کوي یاد کسان به په خپل وخت کې ګیرېږي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به سپارل کېږي. د یادولو وړ ده چې د بلخ امنیتي ځواکونو نه یوازې یاد موبایلونه نیولي او خپلو مالکانو ته سپارلي بلکې د مخدره توکو، بلاک میل، اخلاقي فساد او نورو بېلابېلو جرمونو په تړاو مجرمین نیولي او د قانون منګولو ته سپارلي دي.